سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د آران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. امریکا ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان بیول شوي چورله کې بیرو هیواد ته ورکړي دي او ورته مهال افغانانو پراخ غبرګونونه ښودلي دي. د اس ای ډیفینسا په نوم د نړیوالو دفاعي موضوعاتو څارونکي رسنۍ د راپور پر بنسټ امریکا متحده ایالتونو هغه بلګاهاکه چورله کې چې په 2021 زیږدیز کال کې ځینو ګاونډیو هیوادونو ته بیول شوي بیرو هیواد ته ورکړي دي. په راپور کې که څه هم د دغو چورلکو د کاره شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي، خو لیکل شوي دي چې دغه چورلکې موده وړاندې کولمبیا هیواد ته وړل شوي وې او دغه مهال له دغه هیواده بیرو ته لیږدول شوي دي. د ډیفینسا په راپور کې راغلي امریکا متحده ایالاتو پیرو ته دغه بلګاهاکه هلیکاپټرونه دویمه جوپه وسپارله چې پخوا د افغانستان حکومت له ځواکونو سره وې. له دې مخکې دغه چورلکې په 2022 زیږدیز کال کې کولمبیا ته وړل شوي وې چې اوس له دغه هیواده پیرو ته لیږدول شوي دي. د راپور پر بنسټ د امریکا دفاع وزارت له د وړاندې ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان بیول شوي چورلکې او بلګاهاک چورلکې چې د دوی په باور د الوتنې لپاره مناسبې وې له ازبکستان څخه کولمبیا ته لیږدولې وې. که څه هم د افغانستان اسلامي امارت د امریکا دغه اقدام ته تازه غبرګون نه دی ښودلی، خو لا د وړاندې څو ځله له ازبکستان او تاجکستان څخه د دغو چورلکو د بیرته سپارلو غوښتنه کړې وه. د پوځي چارو ځینې شنونکي له افغانستان سره د امریکا پر نظامي ژبه او چلند نیوکه کوي. د دوی په خبره په تیر کې راوړل شوي ټول نظامي وسایل او وسایط د افغانستان حق دی او هیڅ هیواد یې ترې د اخیستلو حق نه لري. د پوځي چارو شنونکی اختر محمد راسي وایي هر هغه نظامي وسیلې وسایط زرداره ټانکونه توپونه چورلکې الوتکې او رادار څه شی چې له اشغال څخه پاتې دي د افغانستان بیت المال او ملي اردو یوه برخه ده. په افغانستان کې تقریبا 48 هیوادونه وو او دغه نظامي وسیلې یوازې د امریکا نه وې، نورو هیوادونو له لوري هم پیسې ورکړل شوي دي. امریکا خپلې وسیلې هم دغو هیوادونو ته چې ورسره په ناټو کې وو هغوی باندې محاسبه کړې ده او د هغوی له ادرسه پیسې اخیستل شوي دي او بیا دغه وسیلې د افغانستان ملي اردو ته ورکړل شوي دي. امریکا د افغانستان ځینې هغه چورلکې چې اوکراین ته د ترمیم لپاره وړل شوي وې هم د اسلامي امارت بیا واکمنېدو او په اوکراین کې د جګړې له پیل سره یاد هیواد ته ورکړل شوي دي.